د لغمان ولایت د ننګرهار ولسوالۍ سیند او د کندې نیازو او لکوزو پیوستون پل ده. شاوخوا استنادي دیوالونه کاملا د بېګاني سیلابو له طریقه تخریب شوي، په لسګونه جریبه زراعتي ځمکې، لسګونه کانالونه، ټولې لارې په مکمل ډول تخریب کړي دي. دا ټولې زراعتي ځمکې یا ټول د ولسونو لخوا جوړېږي، جدي خطر سره مواجه دي. شاوخوا استنادي دیوالونه دي، ګواښ سره مخ کړي. 40-50 زره کورنۍ په استفاده کې، 2 لویې 3 لویې درې پې تقریبا پې تر اوسه 3.5 لکه ډالر لګېدلي، یو لا هم کار نیمګړی پاتې. دغه موټرونه بېګا سیلاب اوبه پرې رااوښتي دي، همدلته انحصار پاتې. دلته یو غټ کانال ده، تقریبا 10 جریبه ځمکه پرې اوبه کېږي، هغه هم کاملا تخریب شوی ده. 5-6 نقطو